متاسفانه چې په لایف کې بیا شخصي بنډار نه کېږي ځکه مې غرض در باندې نه دی لرلی خو خیر پیدا کوم قربان مننه اوسم په خیر ژوندي راغلی اوسئ الله دې راته ژوندی لره ژوندي اوسئ یارانو قربان پکتیاوال صاحب سلامونه نیکی وعلیکم لیکونه وعلیکم سلام جاني خیل صاحب دا راته ووایه لکه زه ورپسې شي باندې نن موضوع ده زه خو اوس رالمه دا پټۍ باندې څه شی لیکلي دي ما خو چې څومره سرمایه درلودله ټوله مې په مبین ولګوله چې برمنګم ته مې ولېږه د نن موضوع چې دا پر طالبانو باندې ده د طالبانو منافقت افغانستان د پاکستان دپاره خپلې جګړې ته دوام ورکوي همدغسې په شمول ګلبدین خو جګړه نه کوي ګلبدین خو یوه مظاهره کړې ده او مظاهره خو په جمهوریت کې د هر چا حق ده ګلبدین خو د جګړې نه لوېدلی ده نو جګړه کړی شي اوس هغه غریب داسې سوی ده چې بې ادبي ما په د انډیا په خلکو کې متل دی دھوبی کا کتا نه گھر کا نه گھاٹ کا بالکل بالکل هغه خو یوه مظاهره وکړه او مظاهره دا جمهوریت ته دا داسې مظاهره وکړه دا هم د موږ او د تاسې د افغانانو یوه فتح ده یوه لاسته راوړنې ده چې هغه خلک چې هغه کابل به یې په راکېټو ویشت وسیله بله مظاهرو ته را رسېدلي دي نو دا خو د جمهوریت برکت ته دا د افغانانو د دغو مبارزینو برکت ته چې خبره له راکېټو مظاهرو ته را ورسېدله خبره له هغو نه د کفر هغه ټاپې ماپې هغه هر شی نسته اوس نه جنګونه شته نه راکېټونه شته نه څوک دغه مظاهرې خو یو څه جاهلان اوس هم په دې وطن کې بدبختانه شته خدای هم د دغو جاهلانو نور خلاص کړي او انشاءالله ځینې خلاصېږو اتې کم پاته دي دلته غربت ډېر ده په چوک کې خلک ناست دي چې 500 روپۍ ورکړې بې ادبي ماپ د تا د کور ګندګي هم درته پاک کوي نو مظاهرې ته تګ هغو ته کوم مشکل ده چې 1000 روپۍ ورکړې ولا چې د چا خلاف ناره بازي پې کوي درته کوي نو تاسې دا فکر مه کوئ چې دا ټول په دې کې ډېر داسې خلک دي چې ولا که ګلبدین حکمتیار پیژنیم خو د پیسو زور د هغه یې زه تر مازدیګره پورې چغې دي ویې وایه لا د هغه خلاف لا د دغه خلاف او پاته شوه خبره د طالب خو تر لمر ښکاره خبره ده چې نه د ځان واک لري نه د خپلې خولې واک لري افسوس په هغو ځوانانو باندې چې د عبدالمنان نیازي صاحب خبره ده چې دغه ژرور کفار یې غولوي او د دغو ژرورو کفارو په ویناو باندې په منافقت باندې د موږ د تاسې د افغانستان تنکي ځوانان چې هغه غریبان تر نن ورځې کابل ته هم نه راغلي کابل یې هم نه لیدلی په پولو په پټو په بانډو کې رالوی سوي دا ژرور کفار خپل منافقین ورولېږي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر ورته ولاړي او د خپل مسلمان ورور خلاف د دوی ذهنونه ور خرابوي د ما خالي زړه په هغو ځوانانو بدیږي چې ګوري هم خپل مرګ خراب ده او هم د خپل ورور په وینو ملاس ککړ دي یو څو د ګوتو په شمار منافقینو د پښتون کام بیړه ور غرقه کړه که چېرته تاسې ځان ته مؤمنان یایي نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف ته چې مؤمن مسلمان له یو غاره 2 وارې نه چل کیږي وی ګورئ دا اوس چې هیبتي ده له هیبتي نه مخکې څوک و د هغه هسټري وګورئ د ملا عمر وګورئ په دا ټولو طالبانو کې د موږ خبرې دلته په میډیا باندې پرتې دي د هر یو مبارز خبرې پرتې دي په دا ټولو طالبانو کې یو دومره د سړي زوی نسته یو ته دومره معلومات نسته چې هغه وایي چې ملا محمد عمر لا ملا و لا له کومه جي فارغ شوی و په کومه مدرسه کې هغه درس ویلی و چیرې هغه پګړۍ تړلی وه استاد یې څوک و د هیبتي دغسې د بل دغسې دا ټول جهالت له ناپوهي نه کیږي او نن چې په پښتون کام باندې پښتون کام چې نن در په در خاورې په سر د لا د غم په ټغره باندې پښتانه ناست دي د ګوتو په شمار یو څو منافقین دي چې هغو پښتون کام د خدای په غضب ککړ کړی ده او پښتون کور ته خالي جنازې روانې دي مړ هم پښتون ده پړ هم پښتون ده او دغه باوجود د افغانستان نور اقوام لاس هم په پښتانه پاک کوي دا د ګوتو په شمار یو څو منافقان دي پاته شوه خبره د ګلبدین ګورئ موږ دلته د خدای د اخباره خبرې کوو د خپل کام د اخباره د خپلو افغانانو ورونو د اخباره
دومره خطرې او دومره لانجې په سر باندې اخیستې دي نه ولاکه د چا مزدوران یو نه ولاکه د چا چمچه نه د چا چمچهګیري کوو نه د چا په کیسه کې یو نه څوک معاش راکوي مظاهره د هر یو ګوند یو حق ده داسې مظاهره چې هغه په هغه کې چاته تاوان ونه رسیږي او بیا چې هر شی کوم تړون له دوی سره لاسلیک کړی کومه خبره یې ورسره کړي حق یې ده باید ورسره پرېږدي دلته چې 15,000 طالبان پرېښول سول نو دا د ګلبدین خلک خو هم ولاکه تر طالبانو زیات مجرمان لا خو باید هر چاته سزا ورکړي ولې 15,000 کسان طالبان پرېږدي ولې پرېږدي او بیا چې هغه پرېږدي دغه د ګلبدین نه پرسې دي دغه خو هم ولاکه داسې کار کړی چې هغه به تر طالبانو به زیات جرمونه کړي طالبانو مړي کړي دي افغانستان یې لوټ کړی افغانستان یې ړنګ کړی هر هغه شخص چې په دې دولت کې په دې نظام کې د دې نظام کس نه ده او ټوپک یې راخیستی هغه د افغانانو د قتلولو د اخبار ټوپک راخیستی افغانان یې قتل کړي دي افغانان یې شهیدان کړي دي افغانستان یې لوټ کړی افغانستان یې چور کړی د هغو خلکو له لاسه د افغانستان د پښتون قام په هر کور کې کونډه او یتیم ناست دي هغه خلک دلته پرېښول کېږي چې ټول شپه ورځ افغانان یې ووژل افغانان یې شهیدان کړل ډاکټران انجینران سپینګیري مزدوران پلونه مکتبونه یې وسوځل هغو خلکو ته امیلونه په غاړه کې ورواچول د احمدشاه ابدالي پټکه یې ور په سر که تور واسکټونه او صدرې یې ور واغوستلې پرېښول ورسئ ټول له مبین دغو سره دا مبین چې غاړه ورکوله دا څوک دا له کومه سو نو چې یو ورې هغه خلک پرېږدي دغه د ګلبدین نفر هم دغسې افغانان دي د ګلبدین نفر هم ور پرېږده د ګلبدین چې کومه زه چې ګلبدین څومره د ما په دې میډیا باندې خبرې پرتې دي د ګلبدین چې په شو په بد پیدلی وطن ته یې د یوې روپۍ خیر نه ده ورسېدلی پښتون قام ته یې د یوې روپۍ خیر نه ده ورسېدلی د ګلبدین له لاسه چې څومره پښتانه غرق سوي د هېچا لاس هم نه دي غرق سوي دغومره بدبخته د وطن دشمن لکه ګلبدین او اکاني چې دي ولاکه په دا ټول پښتون قام کې لیکن چې کوم تړون ورسره سوی کوم لاسلیک ورسره سوی هغه حق ده چې طالب پرېږدي د ګلبدین بندیان هم ور پرېږده ډېره مننه یارانو